ورځ ده هر چېرې زه د مولانا صاحب څخه اجازت غواړم ځینې خبرې مجبوره یم کوم به یې تاسو به مهرباني کوئ غوږ به ورته نیسئ عزیزانو علامہ اقبال په اردو کې یو شعر وایي ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر داسې د جغرافیا ښیي چې مسلمانان د کاشغر د غرونو څخه بیا تر نیل پورې پراته دي دا ټول د مکې شریفې د مکې مکرمې حفاظت ته تیار ولاړ دي زه چاته پیغور نه ورکوم قرآن کریم وایي تاسو چې خبره کوئ پاکه یې کوئ رښتیا یې کوئ عزیزانو واقعي د اسلام جغرافیا دا ده لیکن چې څه وخت د یورپ لیوني چې نن هم د نورو جنګونو تیاریانې کوي زموږ خلاف چې دوی مخه را وکړه دا ټوله نړۍ بخښنه غواړم چاته پیغور نه ورکوو لویه امریکا پرنګي ونیوله استرالیا پرنګي ونیوله چین جاپان ونیوی هندوستان انګریز ونیوی ټوله نړۍ کې څوک نسو پاته چې یو بل ته سرنډر نسو په اسلامي نړۍ کې کعبة الله پکښې ټول عرب ټول ایران مشرق بعید انډونیشیا ملایشیا چې چیرې کلمه مبارکه ویل کېږي دا ټول اسلام یا و فرانس ته یا فرنګي ته یا و بل چاته سرنډر سو اصله پر رنګ ځکه کښېښوه یوازینی وطن بلکې دوه یوازینی وطن له امون ولې تر اباسینه دا د غریبو پښتنو افغانانو وطن چې په خپل همت یې په خپل جرأت یې د خپل سر په سودا یې افغانستان آزاد وساته نور ټول سرنډر سو یو ترکان پاته وو یو افغانان پاته زه په مزید نه ځم عزیزانو نن تاسو ته خواست کوم تاسو د جمعیت علما اسلام کارکنان یاست د مدرسو طالب علمان یاست مولانا صاحب تاسو مشر دی زموږ دوست هم دی مشر هم دی عزیزانو ډېره مهرباني وکړو موږ تاسو خاص کر نن هم موږ ته خلک د مرګونو تیاری کوي نن هم په دنیا کې هر چیرې چې سره کښېني وایي پښتون افغان معنا دهشتګرد عزیزانو موږ به په خپل همت په خپله ایمانداري په خپل جرأت په خپل ایمان دنیا ته دا ثابتوو چې موږ دهشتګرد نه یو په 3000 کاله کې له عیسی علیه السلام نیولې بیا تر اوسه پښتون افغان وطن باندې هر لیوني هر پاگل ځان کتلی دی د دنیا ټول سیلانیان د دنیا ټول جاسوسان د دنیا ټول د مختلفو دینونو خلک چې تللي دي افغانستان له که هغه د بودھ مذهب دي که هغه د بل مذهب دي که هغه فرنګیان دي که هندوان دي که فرانسویان دي که ایټالین دي دوی ټولو په خپلو دایرانو کې دا لیکلي دي چې پښتون افغان انتهایی مهمنواز خلک دي انتهایی ملنسار خلک دي او په دې وطن کې د مسافر دپاره ډوډۍ مفته ده په دې وطن کې د مسافر دپاره بستره مفته ده احترام دا لیکي احترام هندو دی موهنلال هندو دی بر فرنګی دی نور ډېر خلک دا لیکي چې موږ په افغانستان کې چې جاسوسي کولې جومات ته به ورلو چا دا پوښتنه نه کوله چې ته د کم مذهب یې چا دا پوښتنه نه کوله چې د کم ځای یې مسافر یې ډوډۍ یې راکوله بستره یې راکوله نن خلک په ډېره بې شرمي دا خبره کوي چې پښتون افغان معنا دهشتګرد موږ دهشتګرد نه یو بل دا به د جمعیت علما اسلام هر کارکون وایي دا به هر افغان وایي دا به د وطن هر وطن دوست سړی وایي موږ ټول انسانیت د با آدم علیه السلام او بیبي حوا نه بچي بولو موږ انسانان خپل ورونه بولو
دنیا د مختلفو مذاهبو ډکه ده، د مختلفو مسلکونو ډکه ده. هغه ورځ ډېره لرې ده چې ټوله دنیا به کلمه وایي، مسلمانان کېږي به. عزیزانو، موږ په دې دنیا کې د خلکو سره ګزاره کوو. څوک عیسایان دي، څوک یهود دي، څوک خدای مني نعوذ بالله، څوک یې نه مني. زموږ دا ټیکه نه ده. موږ مسلمانان یو. پر موږ خپل دین ګران دی، پر موږ خپل وطن ګران دی، پر موږ خپله پښتو ګرانه ده. موږ دنیا ته دا وایو چې عزیزه ته هندو یې، هندووالی مبارک. ته سیک یې، خپل سیکوالی مبارک. ته عیسائی یې، عیسایت مبارک. ګزاره به څنګه سره کوو؟ زما د خاورو دا جومات په کاڼو نه ولې، ستا جرګه په کاڼو نه ولم. زما د جومات په عزت کوې، ستا د ګردوارې عزت کوم. زما د جومات په عزت کوې، ستا د سینګاګ عزت کوم. زندگی به سره تېروو چې د لمانځه وخت رالی زه به جومات ته ځم، تا که کاوه که دې نه کاوه خپل دغه ځه. عزیزانو، دا کانفرنس د مولانا مفتی محمود په نام جوړ شوی دی. عزیزانو، زه د ځان عالم فاضل سړی نه جوړوم، لیکن تاسو پام وکئ لکه څنګه چې په دنیا کې کله کله د مځکې وتر برابر سي، ښه موسمونه سي، بارانونه سي، ډېرې آبادۍ راځي. داسې په 100 کلونو کې، په 200 کلونو کې داسې پروردګار داسې یو کار وکړي چې د دنیا پر مځکه په یو وخت کې ډېر زورور انسانان پیدا سي او هغه بیا د خپلو ولسونو رهبري کوي. مولانا مفتی محمود صاحب د هغو نسل سړی دی، دغو نسل په سلګونو خو نه وو، په درجنونو انسانانو چې په داسې یو وخت کې وزېږېدل. په دا وخت کې تاسې وګورئ په هندوستان کې ګاندهیجي، نهرو، محمد علي جناح، محمد علي جوهر او د ده ورور، دارنګه نور ډېر په سیکانو کې ډېر لوی لوی بچي وزېږېدل. په روس کې لینن او د هغه ملګري، په جرمني کې لیونی هټلر او مسولوني، په عربو کې جمال عبدالناصر، بومدین او دارنګه په ایران کې ډېر زورور. او دغه انسانانو خپله دنیا رهبري کړه. په دغه حالاتو کې مفتی محمود صاحب په داسې یو وخت کې نابغیر روزګار انسانان رب زېږوي، بیا د انسانانو نمایندګي کوي. جمعیت علماء هند مدرسه وه، تاسو جمعیت علماء خلک یاست، مهرباني به کوئ د خپلو اکابرینو هغه دود به ساتئ، هغه رواج به ساتئ. جمعیت علماء دیوبند ته به د کانګرس هندوان لیډران ټول راتلل، دلته به کښېنستل، د دوی سره به یې ګپې کولې، د دوی سره به یې چای ډوډۍ خوړله. فضل الرحمن صاحب ما ته وویل، ول زه دغه تللی وم هندوستان ته، یو هندو رالی، ول زما زوی رالی، السلام علیکم. زه حیران شوم چې دا د چا دی. ول ده راته ویل چې زه ستا د والد صاحب سره په جیل کې وم او ما قرآن کریم د دیوبند د پلاني علم دین سره ویلی دی، هندو سړی. عزیزانو، موږ ځان پښتانه بولو، بیا ځان مسلمانان بولو، بیا ته د جمعیت علماء اسلام یې. قرآن کریم وایي، پښتانه وایي چې کلی په نامه لري، یو خوی تر نورو ښه لري. تاسې به زموږ د کام د نمایندګۍ هغه شکل دنیا ته ښکاره کوئ لکه څنګه چې د دیوبند علماو ښکاره کړی وو. د سیکانو سره هم ګزاره کوله، د هندوانو سره هم ګزاره کوله، د فرنګیانو سره هم ګزاره کوله. عزیزانو، نن خلک لګیا دي. اصل کې پرابلم دا دی، مسله دا ده، زه مولانا صاحب ته خواست کوم، دا د عراق دا د عربو جنګونه په څه شي وسو؟ د دویم جنګ عظیمه بعد دنیا په دې پوهېده چې دلته تیل دي، موږ نه پوهېدو. د تیل په بهانه باندې عرب ټول تقسیم کړل. کرد وطن د تیلو ډکو، په 4 ملکونو کې تقسیم کړه. نن هم شام کې جګړه پر دې نه ده چې حافظ الاسد پر خلکو نه دی ګران. تاوان دا دی چې مصر، شام پر داسې مځکه پروت دی چې یورپ ته د تیلو او ګیسو پایپ لاین ځي، خامخا به په شام کې تېرېږي. د روس ډېر لوی پایپ لاینونه په شام کې تېر شوي وو،
دا د یورپ د زورورو د امریکا نه دي خوښ، نه یې وخوښ. امریکې دا کوشش وکړ چې دا اوس چې زموږ طالبان پکې اوسېدل، څه نومېږي دا ملک قطر، چې د قطر د لارې د قطر ګیس لاړ شي یورپ ته، په هغه باندې پر شام حمله وکړه. حافظ الاسد ول دا بد سړی دی، 1,00,000 انسانان مړه سو، 10,00,000 انسانان د ملک ولاړ. مولانا صاحب موږ به بیداري کوو په خټکو کې، په مروتو کې، په فلاني علاقو کې الله پاک دا نعمتونه پیدا شوي دي، پر دې خلک موږ نه پرېږدي. موږ به سره جنګوي، په موږ کې به ډلې جوړوي، موږ به بدیو سره اخته کوي چې زموږ ګیس او پټرول دې ته پر دې زورور راشي. زه وخت نه اخلم عزیزانو، نن زمانه هغه حال ته رسېدلې ده چې خلک لیوان هم په حساب وژني، ګیدړ په حساب وژني، باران په حساب وژني. لیکن عزیزانو هر طالب، هر پښتون، هر سیاسي کارکون باید د ځان څخه دا سوال وکړي چې زما زندگی د مار اهمیت هم نه لري، زما زندگی د ګیدړ د لیوۍ حیثیت نه لري. عزیزانو خلکو زموږ د وطن دا اوس دلته طالبانو باچې نیولې، طالبانو باچې نیولې ده. زه ځینې ملګري کې پېژنم، زه خواست کوم مولانا برادر ته زه خواست کوم چې بالکل طالبان هم د افغانانو د یوې شی په توګه دا حق لري چې د افغانستان باچې وکړي. لیکن بیداري به غواړي. اختلافات 40 کال عزیزانو، هر پښتون، هر عالم دین، هر طالب علم په دې باید ځان پوه کړي. 40 کاله زموږ سر و مال دنیا وهلی دی. د ایټم بم نه علاوه د دنیا هره وسله زما او ستا پر وطن استعمال شوه. موږ په کار دی چې ډېر واضح ووایو چې ګرد دنیا روس او د ده ملګري چې افغانستان ته ننوتل، بخښنه غواړم مولا صاحب، روس او د ده ملګري چې افغانستان ته ننوتل، او امریکا او د ده ملګري چې افغانستان ته راله، دا زموږ د افغانانو پوره وړي دي. زموږ وینه د دوی په خوا ده، زموږ کلي نړولي دي، زموږ جوماتونه نړولي دي، موږ یې د خاورو سره خاورې کړي یو. دوی به موږ ته د خپل وطن را جوړوي. د هغې دپاره دا نه ده دوی وایي او د ښځې ته تعلیم نشته او د ښځې پر سر فلانی شی، دا ټیک ده، د ښځې تعلیم ضروري دی. دا ښځې مسله د افغانستان یوازینۍ مسله نه ده، د افغانستان مسله د افغانستان استقلال دی. افغانستان به مستقل وي، افغانستان به خپل ایجنډه وي، د افغانستان به د هر شي واک د افغانستان د ولس وي. او د ښځو خبره عزیزانو زه په منډه ځکه کوم، مولانا صاحب راته ولاړ دی. عزیزانو د ښځې خبره به موږ ته خلک نه راښیي. موږ واحد قام یو، پښتون افغان، موږ واحد قام یو چې ښځه عزت بولو، ښځه آب بولو، په ښځه مرګ کوو، ښځې ته عزت ورکوو. او په وطن کې زموږ تر ټولو لوی ښکنځل دا ده وایي فلانی طلاقي دی. په یورپ کې، په امریکا کې هر دویم واده طلاق نتیجه ورکوي، دریم واده ته طلاق نتیجه ورکوي. پښتون افغان وطن کې ښځه عزت ده. یوه خبره زه بیا کوم، دې مولانا صاحب ته کوم چې خپل ملګري دې پوه کړه. دا تخګر تیار دی وای د رسول الله مبارک دا سنت دی چې څلور ښځې وکړو. موږ ټول ژیړې تورې کړو، څلور ښځې. وروره ښځه فرض هم لري، ښځه حق هم لري. طالبانو مولانا زما یار څه نومېږي افغانستان والا عبدالغني برادر، غني برادره قرآن کریم ښځه ته په جایداد کې برخه ورکړې ده. افغانستان کې دلته تر هغو اسلام نشي راتلی چې ښځه د جایداد مالکه نشي، چې ښځه بي بي عایشې رنګه نشي، چې ښځه د وطن مالکه نشي. بیا دې څوک ورته وګوري. ښځې زموږ د وطن برخه ده عزیزانو. افغانستان زما وروستی کور دی. افغانستان کې به مهرباني به کوي. یو خواست کوم برادر ته، برادر ما لیدلی دی، ما او د مجلسونه سره کړي چې خدای ته وګورئ.
دې نکتې ته به اخري ټکی ږدو چې تر څو به موږ د ټوپک په زور یو د بله څه باچوي نه شو. افغانستان کې داود یو پیښه وکړه، بیا د غره پاڅېدی بلاولی ترک انقلاب یې وکړ، بیا جنډه سوه، بیا مړي سو، بیا فلانی، بیا فلانی، بیا ګلبدین، بیا افغانه، بیا اشتګانه، اوس بیا دې ته به د پای ټکی ږدو چې جنگ ختم. افغانستان لویه جرګه را وغواړئ، برادر صاحب لویه جرګه را وغواړئ، مولانا فضل الرحمن هم در وغواړئ چې افغانستان کې مستقل جنګونه بند کړو. یوه خبره اخري کومه، نن بیا زموږ په وطن کې زموږ د عقل امتحان دی. نن بیا خلک زموږ غرونو ته داسې ارادې لري د چین په بانه، د ایران په بانه، د فلاني په بانه چې پر دې وطن بیا یو دوږخي جنګ مسلط کړي. زموږ د عقل امتحان دی. موږ به کوشش کوو چې خپل وطن د دې مستو سانډانو 40 کاله یې موږ وژلي یو، نور موږ د جنګ توان نه لرو. تاسې راغلي یاست، تاسې ټول ته مبارکي وایم. الله پاک مو وساته، بیداره اوسئ، تنظیم برابر کړئ، لیونتوب به نه کوئ، منظمې لیکې جوړې کړئ. انقلاب ولسونه راولي، دا د انقلاب پیلامه ده، دا د انقلاب نقش دی. انقلاب په لیونتوب نه راځي، انقلاب په تنظیم راځي. چاته بد نه وایو، چاته ښکنځل نه کوو. خدای مو وساته، الله دې خیر در پیش کړي، الله دې مفتي صاحب وبخښي، خدای دې موږ ته د هغو مشرانو پر لار باندې ما ځینې نومونه نه واخیستل. باچا خان په دا علاقه په دا وخت کې پیدا سو، جنډول په دا وخت کې پیدا سو، او زموږ فقیر پې پیدا سو. موږ ته به خلک دا نه ښیي. او د وطن خبره عزیزانو اخري خبره، خلک وایي د وطن خبره مه کوئ. شاعر ما ته نه دی معلوم، تاسې د مدرسو طالب علمان یاست، ته ته فارسي ترجمه نه غواړي. هغه شاعر وایي هو به وطن از ملک سلیمان خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنعان خوشتر. یوسف